وی چې زما خور ده د پلار د طرف نه، یعنی میرنۍ خور ده، په پلار کې ورسره شریکه ده، او د دې خور خاوند کوم چې ده اوښی دی هغه بل واده هم کړی دی، د هغه دوه ودونه دي، د دې دویمې ښځې لور ده، د دې دویمې ښځې لور ده، او دغه لور لی زما د خور پی ورکړي دي، نو دغه جنۍ اوس زما دپاره جایز ده او که نه؟ تاسو په سوال پوه شو؟ چا ته معلوم دی؟ نه څه نه چې نه یم ملګری. ها ته ووایه، ته صبر. چې د ښځې په موضوع کې پرېوتې د اول نه نه سوال دې لږ معمولي لږ کم کو. هغه دویمه ښځې نه چې لور ده هغې له دې بلې ښځې د ده دا خور چې ده هغې وله پی ورکړي دي. اوس دا په ده حرامه ده او که نه؟ الجواب موږ ډېر ورته دا وایو که دغه جنۍ دغه ماشومه که ستا خور وله پی ورکړي 15 پیرې 2 کاله عمر کې دننه، دا هم شرط دی چې 2 کاله ماشوم به 2 کالو کې دننه وي، نو بیا دا د ده د دې خور لور شوه، لورې شوه که نه؟ او چې لورې شوه نو د ده څه شوه؟ د ده فرضه شوه. حدیث کی درجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، صحیح بخاری کی روایت تے رضاعی مسئلہ چی راشی دے سرم آغاز سا حرامی کی چی پا نسب سر حرامی. منگ بدی سے وہ نسب تا مسئلہ راوڑا، یو سڑے دے او داغا خور واده شوا او داغا خوری لوری شوا، دا اس نسب دے. دی جنی سر واده کی بولی نکی خورزے دے دے ماما دے. دغه شان د رضاعت مسله ده، که 15 پیرې پی وله ورکړي دې خورې او 2 کالو کې دننه وله ورکړي نو هغه د دې لور شوه، چې د دې لور شوه نو د ده څه شوه؟ د ده فرضه شوه. والله اعلم.